زمیر خان زمیر صاحب ته په پروګرام په راتګ باندې هرکلی وه ما ډېره مینه او احترامات د زمیر خان زمیر صاحب یو شعر دی وایي ښه بدقسمته یم شک مې په خپل ځان پیدا سي ښه بدقسمته یم شک مې په خپل ځان پیدا شي چې زه یار کړم بیا یې شپږ سوه یاران پیدا شي مونږ د بابړې شهیدان هېر کړي مونږ سپېڅلي مشران هېر کړي او مونږ د میوند ملالۍ نه پېژنو مونږ افکار د باچاهان هېر کړي پرون 12 اګست بابړ ورځ به پکار د هغې دپاره هم دعا وشي چې الله پاک الله په جنتونو کې مرتبې نور هم بلندې کړي او الله پاک الله په ښکلې مرتبې ورکړي وایي څه د جلوس څه د جلسې څه د غذا شهیدان موږ بې هنرو پښتنو سره بلا شهیدان او په میدان ما جنګوي ما له شاباسي راکوي خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان او موږ د یو جنګ خبر نه شو چې جنګ چا وګټو موږ د هر جنګ راوړي دي بلا شهیدان موږ د یو جنګ خبر نه شو چې جنګ چا وګټو موږ د هر جنګ راوړي دي بلا شهیدان په وطن کې خو اړې ګړې جوړ دي او هر طرف ته امن نشته دی مشاعره خو د امن ده او جانډیم د پاکستان لګېدلي دي زمونږ زړه پورې ملګری د زړونو د فکرونو ترجمان هر چاته ګران شاعر زمیر خان زمیر صاحب راغی د راتګ یې مننه کوم په خیرانۍ ورته وایو محفله خوروی مه محفله خوروی مه او د هغه په خیرانۍ په سر سترګو محفل وطن ګړې جوړ دی دلته خو موږ د بنګړو جانان ذکر نشو کولی ځکه چې زما پښتون بچی زما ورور دی که په باجوړ کې شهیدېږي که په هر ځای کې شهیدېږي نو زموږ په زړه درد کوي زړه دردېږي نو وایي چې غواړم حق د پښتانه واجب القتل یم وګوره چې زمیر خان زمیر صاحب سره ملګري مخه وکړي غاړې د ټینګ ورکړي نو هغوی کېږي هغې نه بس به خیره بې د شعرونه غزل به خیره بې د ویم زمیر خان زمیر صاحب ته په پروګرام په راتګ باندې هرکلی وه ما ډېره مینه او احترامات د زمیر خان زمیر صاحب یو شعر دی وایي ښه بدقسمته یم شک مې په خپل ځان پیدا سي ښه بدقسمته یم شک مې په خپل ځان پیدا شي چې زه یار کړم بیا یې شپږ سوه یاران پیدا شي او په دې دور کې غزل لیکل بیخي کفر دی چې زه یې ولیکم بیا وروسته شاعران پیدا شي زمیر خان زمیر صاحب د غزل یو شعرونه وایي چې غواړم حق د پښتانه واجب القتل یم چې غواړم حق د پښتانه واجب القتل یم ته خو به خود وایي چې زه واجب القتل یم او ستا د تیرې چړې د لاندې کلمه وایم ستا د تیرې چړې د لاندې کلمه وایم ګناه څه واجب او چا ویل چې نشته په دې ښار کې په اظهار پابندي چا ویل چې نشته په دې ښار کې په اظهار پابندي زه خو چې پراڼې زما واجب القتل یم او د جنتونو خواهشمند به نعمان صاحب دوزخونو ته ځي د جنتونو خواهشمند به دوزخونو ته ځي لیکم په هر یو دیوانه واجب القتل یم او نجاره ولې زمیر صاحب نجاره ولې د دیوالو نه تابوت جوړوي دفاع کوم د مارغه واجب القتل یم او ټول پښتانه د لاروبر یو ځای کول غواړم ټول پښتانه د لاروبر یو ځای کول غواړم باقره ګرځم وره په وره واجب القتل یم او بل یو نظم ګویم وایي ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې په ځمکه ولې جنګ دی دا ولې یو انسان د بل انسان د لاسه تنګ دی دا ولې مخ د عدل شوګېدلی دی بدرنګ دی دا ولې د شعور پای نه ختلی زنګ دی ما دا خبره کوله ما د زړه خبره کوله ما څه خبره کوله ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې که یو نشو تویږو ما دا خبره کوله چې که یو نشو شرمیږو ما دا خبره کوله چې که یو نشو قتلیږو ما دا خبره کوله چې که یو نشو شرمیږو ما تاسو ته د پلار او د نیکه خبره کوله ما څه خبره کوله چې ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې سکون نشته دا ولې ژوندي خلک کوریر دي خو ژوندون نشته دا ولې او د بعضې خلکو له قانون نشته دا ولې او دې خلکو به مې څه د ژوندانه خبره کوله ما څه خبره کوله چې ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې په کومه ګناه مرمه په داسې ګناه مرم چې په مظلومه ګناه مرمه د ظلم په قفس کې په مظلومه ګناه مرمه نو خدای دا زه کومه په نامعلومه ګناه مرمه نو ما خو د دې خپل تندي سپېره خبره کوله ما څه خبره کوله چې ما څه خبره کوله ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې ولس ترې په عذاب دی
ما دا خبره کوله چې ولس ترې په عذاب دی او سړي وجنې قصاب دی او مخې خم د هغې نه پټ کړی په نقاب دی نو دا د کومه طریقه ده دا د کوم حساب کتاب دی خو یاد دې شو ما د دې لیوه خبره کوله ما د دې خنزیر خبره کوله دا خنزیر او غذي استعمال کوم چې پښتون وژني موږ به هغه ته سپک نظر کوو د پښتون دښمن د ټول پښتون قام دښمن دی ما دا خبره کوله چې اقبال اسې غږېږي د وخت په تشدد او استحصال اسې غږېږي نه پل ورسره شته او نه کمال اسې غږېږي نه سور باندې پوهېږي او نه پتال اسې غږېږي اقبال خو ګنې ډېره سره خبره کوله ما څه خبره چې ما څه خبره ډېره زیاته مننه